زمونږ لازم پېښور ته ځو اینې دپاره، اینه هلته خیجه و. نو زمونږ 3 ورځې 2 ورځې زمونږ دکان بند دي. مخکې داسې و چې پلار امبار و دوبۍ کې و، نو که بیمار به شو دې ځای کې نه به دغه شو نو رنګ به مو ورته وکړو، که دغسې به پیسې وې و که نه وې هلته، خو مونږ له هلته پیدا کولې او رادغ کولې بیا راله. اوس هغه تقریبا 5-6 کال دی چې هغه هم په کور دی. بیماري ختمې شي او په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو هیموفیلیا تلسیمیا ډېره په تیزۍ باندې روانه ده د نورو ملکونو په مقابله کې. نو زمونږ حکومت هم دا خواست دی چې هغه د دې مخالف دغه اوچت کړي، مهم اوچت کړي او دا وچلو یو مهم وچلو چې تلسیمیا څنګه راځي، هیموفیلیا څنګه پیدا کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام پشتو پوائنٹ سره چې تاسو خوب در ملګری تاور ما اساس پترون خدمت کې حاضر یم. خبرونه د همیش په شان ولس خګړه لوړ دیر او په لوړ دیر میدان علاقه ته میدان کې دا یو کې غونډه چم ده موږ د غرسو کې تر واخته ګل ورته وایي یو کې غونډه علاقه ده د غرسو کې تم راوخته ډیر مزله مو زما پسند کې وتاو سه یو دوه شاه زلمی ښکاری جی اسد مشره ده 28 کالو دی او د سره اسب چې کوم دی جی دا د 25 کالو دی. ادوانه شاه زلمی دي او د تلسیمیا بیماری ښکار دي، بیماران دي د بلډ کینسر دی جی هلته مو راولو. ادوانه شاه زلمی دي او هغه زموږ په چاره باندې لیکلي او ملګري باندې غږ وکړو چې راشي پشتو شاه زلمی دي او څو مودې نه راسي په کټ پراته دي. نو صاحب نن خبرې کوو چې څونه سختونه تېرېږي. دا چې کوم مشره ما سره پسند کې دی جي دې سره هم خبرې کوم. اسد نوم دی او د دو اواز مې تاسو نن دو اسد دا راته ووایي چې ستا دا بیماري څو مودې نه راسېده. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دا بیماری چې ده دا د پیدایش نه ده. تقریبا موږ چې پیدا شو 40 ورځو تقریبا، نو زمونږ د دې بیمارۍ په هغه ټایم کې پته ولګېده ده. زمونږ د سپېږمو د خولو نه په هغه ټایم کې وینه روان شوې وې، نو په هغه ټایم کې داسې علاج نه و. نو بیا به مونږ په شرفاو هسپتال او په لیډي ریډینګ هسپتال کې هلته داخلو، په میاشتو باندې به داخلو. زمونږ سپېږمو د خولو نه به یې نه تلې. بیا زمونږ د بیمارۍ په هلته معلومات وشو، نو زمونږ د پیدایش نه دا بیماري چې ده دا روانه ده او د اوسه پورې ده. او مونږ په میاشت کې تقریبا د 10 ډراپو نه واله 40 ډراپو پورې مونږ سپینه وینه خېږو. دا زمونږ سوځي. دا راته ووایه سبق ته ویلی دی؟ او سبق مې ویلی، میټریک پورې مې ویلی دی. میټریک دې کله کړی؟ میټریک مې 2014 کې. 2014 کې. او دا بیماري څنګه پوه شوې، څنګه درته ولګېده؟ دا بس زمونږ خانداني زمونږ مخکې ماماګان په دې باندې وو، هغه 2 پې وفات شوي وو. او بیا دا زما زیمه دا ورور مې دی په دې کې ده. دا چې څه کار کوي؟ هغه مخکې په دوبۍ کې و، بار مزدوري به یې کوله. او اوس راغلی تقریبا د 5م کال دی چې هغه دلته په کور دی راسره. ستا 2 موریانې دي؟ او زما 2 میندې دي. دا راته کوم چې کچ ماشومان دي ستاسو دا بلې مېرنۍ مور د هغې بچي څنګه دي؟ هغه اوس واړه دي، ماشومان دي. او کار مار لکه صرف مونږ د کور دغه چې یو نو دا دی او زه یم. دا راته ووایه اسد بھائی ستاسو ګزران څنګه کېږي؟ ځکه چې 2 موریانې دي ولته د هغې هم بچنګي دي. دا اسب دی اسد دی دواړه شاه زلمي تا پکې کویدن هم کړله، نو په تاسو باندې دلته څه تېرېږي په دې
یاره بس زمونږ دغه دوکان کې پکوړې سموسې چې کله ټیکي وو په هفته کې مونږ لازم پېښور ته ځو یینې دپاره یینه هلته خیجه وو نو زمونږ 3 ورځې 2 ورځې زمونږ دوکان بند دي مخکې داسې وو چې پلارم بار و دوبۍ کې وو نو که بیمار به شو دې ځای نه به دغه شو نو رنګ به مو ورته وکړو که دغسې به پیسې وې وو که نه وې هلته خو مونږ له هلته پیدا کولې او رادغ کولې به یې راله اوس هغه تقریبا 5 شپږم کال دی چې هغه هم په کور دی نو لکه په خپله چې څه ټاکه پاکه کوو نو بس هغه دغه کې نور کلي ملګري دغه راسره ډېر لاس راسره اړوي خو نه کېږي زمونږ د بیمارۍ څه انجکشنې دي هغه تقریبا د شپږو نه واله اتو پورې هغه ستنې په میاشت کې لازم وال دي یو مریض ته نو هغه مونږ نشو دغه کولی یوه ستن مخکې په 14,000 اوس په 18,500 روپۍ هغه یو انجکشن ده دا راته اوس ستاسو ټوټل د دواړو خرچه څونه کېږي د میاشتې ځکه چې آمدن خو نشته که نه مونږ د میاشتې چې لاړ شو هلته انجکشن او پلازمونه مونږ د میاشت کې 3 پیرې یو کس ځو نو زمونږ تقریبا 60-65 هزار روپۍ دا زمونږ د میاشتې 60-65 هزار د میاشتې لګي 60-65 هزار روپۍ دا زمونږ دغه کې لګي خوراک څښاک جامه کیړه دا څه هغه نه کېږي بس کله ملګري او کله هغه د چم شاه زلمو ته چې ګورې پوه شي ښایسته ګیمونه کوي پوه شي ښایسته ژوند تېروي نو وړه ته دې څه راځي څه ده مونږ ګیم اوسه پورې مونږ داسې ګیم دغه نه زمونږ د لاس او دا یو وخت په د لاس زما هم دغه د بل مونږ ګرځېدی نه شو داسې صحیح او ګیم مې په بال یا ولګو یا څه دغه شو نو بیا زمونږ بیا حالات ډېر زیات دغه کله چې دا بیماري تا ته نه ولګېدلې که نه نو مخکې ژوند څه اوس څنګه دی اوس خفه کېږي ډېر خفه کېږي ولې ډېر زیات څه به ویل غواړم خو دا وخت ډېر درانه پښتانه ګوري موږ چې چېرته هم لاړ شو الحمدلله حالات بدلېږي او نن هم اولس ته مو ستاسو اوازونه څه به ورته ویل غواړئ زمونږ دا اپیل دی حکومت ته مو دغه ته هم دی چې زمونږ دپاره د انجکشن زمونږ وس نه کېږي او د دې بیمارۍ چې د انجکشن یې کمې دي دا مونږ ته لازم دي او د دې د لاسه مونږ نه دی دا ما د لاسه او دا یو وخت په معذوره شوه د دې ورور مې خپې معذوره دي او زمونږ د انجکشن وس نه کېږي او د میاشتې 6 انجکشن 5 کم از کم لګول غواړي او اینه روزانه چې نه په 2 او په 3 ورځ مونږ 4 ډراپه سپینه اینه خېجو او میاشت کې مونږ تقریبا 30-35 بیگ یو کس اینه سپینه اینه خېجو او په دې پسې پیشاب ورته زو دلته هم نه ملاویږي کوژدن دې مو یې کړله او کوژدن هم کړی دی تقریبا 3.5 کاله وشو 3.5 کاله وشو واده کول غواړې او ولې ستا بیماري هم ده او بیا واده هم ده کوژدن هم ده ډېره ګرانه یا ډېره ګرانه بس ډېره مهرباني ډېره شکریه دا ست خبرې تاسو پلار مشر زوی دی د کینسر په دغه رنځ کې به د بیماري کې اخته دی دې سره اسب بای هم بیمار دی 15 کالو دی او دا هم بیمار دی دو آمدن نشته د غر په څوکه کې یو جونګړه کې ژوند جواک کوي او د دو بار نه څه انکم څه آمدن نشته پاپا هم چې دو ته ګوري والله لیونی کېږي دا ورته په کټ پراته دي شاه زلمي دي د چا چې داسې بچي نو څه کمی مټې لاسې مضبوطي خو دلته کمی دی دلته چې کوم شاه زلمي دا بیماران دي نو خامخا به پلار لیونی کېږي نه اثر راڅه څنګ کې موجود دی دا هم کشری دی دې سره هم خبرې کوم ته څنګه یې څه بخۍ بس خیر دی شکر ته ووایه چې تا د دې بیمارۍ څونه وخوښ و زما هم پیدایشي مسله ده او سبق ته ویلې او پیسې هم کړې ده پیسې دې کړله کله دې کړله 2017 کې کړې 2017 کې او ته ووایه چې علاج معالجه روانه ده او کوم ځای نه د پېښور فاطمه فاونډیشن یو په نوم یو هسپتال دی هلته نه دا ډونیشن سرکاري هسپتال هم نه دی په پرایویټ داسې چاندو باندې چلیږي د هغه هسپتال نه کوم علاج په تلو راتلو څونه خرچه کېږي د میاشتې مونږ تقریبا 60-65 هزار روپو پورې لګي د دواړو د میاشتې او جي تکلیف د ډېر وي تکلیف خو راته ډېر وي څه قسمه تکلیف په تا تېرېږي دلته مونږ باندې د لاس خپې پړسېږي د ژمي کې بیا لږ زیات خراب وي مسله یې راته زیاته د یخنۍ د وجې
نو دغه رواج یې مونږ انجکشن یې لګوو خو هغه انجکشن یې حکومت داسې مونږ ته دغه نه ده ورکړې چې ورکړي والا. زمونږ د حکومت نه دا خواست ده چې مونږ ته انجکشن یې راکړي، ځکه که تاسو په هغه ملکونو کې وګورئ نو هلته لکه انجکشن یې عامې چلېږي. دا پلازما چې کوم ده دا په پاکستان کې چلېږي. لکه داسې مختلف قسم بیماریان دي چې هغه سوچ ورته نشته دی او معمولي مسلې هغه حکومت مخې ته کړي، خو چې کومې مین مسلې دي د خلکو نو دوی هغه شاته کړي. هغه پکار ده چې حکومت ته چې د داسې بیمارو مسلو اهتمام وشي او دا بیماری ختم شي. او په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو هیموفیلیا تیلیسیمیا ډېره په تیزۍ باندې روانه ده د نورو ملکونو په مقابله کې. نو زمونږ حکومت هم دا خواست دی چې هغه د دې مخالف دغه اوچت کړي، مهم اوچت کړي او دا وچلوي، یو مهم وچلوي چې تیلیسیمیا څنګه راځي، هیموفیلیا څنګه پیدا کېږي، د دې مخکې څه مسلې دي، دې ته دې مریضانو ته بیا څه پکار دي. که تاسو وګورئ نو په پولیو کې داسې مسلې معمولي مسلې راشي لکه هغه ته حکومت ډېر کوریج ورکوي. نو داسې هیموفیلیا او داسې مسله ده چې لکه ډایرک سړی معذور کېږي، ډایرک مسلې راځي، نو داسې مسلې دوی شاته کړي. موږ حکومت نه دا خواست کوو چې تاسو دې مسلو ته لږ توجه ورکړئ او دې زموږ سره لږ مدد وکړئ، د فاونډیشن والا سره مدد وکړئ او د بیمارانو سره خاص کر مدد وکړئ چې دوی ته دا وینه د پلازما دلته میلاویږي. دا راته وایي دا ستاسو خانداني بیماري ده که نه؟ خانداني مسله دا لکه زموږ په ماماګانو کې وه او بیا د هغوی په ماماګانو کې نه څوک وفات شو په هغه ورځ؟ ها زموږ 2 ماماګان په سنتو کې وفات شوي دي. ما تقریبا 2016 کې سنت کړي دي. هغه باندې بیا زما ډېره غټه خرچه راغلې وه، تقریبا 3 لک روپو پورې راغلې وه. اوس باندې قرض څونه دی؟ اوس خو زموږ په پلار باندې لکه 14-15 لک روپۍ قرض پرې قرضدار یې کور ته راځي او کور ته راځي. څه وایي تاسو ته؟ نو هغه وایي د الله نه به غواړو، نو اوس څه نشته داسې. تاسو ورته نه وایي چې مونږ ته نه ګورئ چې قرض غواړئ؟ څوک قرضدار وي نه مونږ خپل پلار یادوو، لکه هغه په اکثر مایوسه ماښام راشي مایوسه کښېني که نه، نو هغه ډېر خفه یا که قرض دی، یو خوا د کور خرچې دي، بل خوا تاسو که حالات وګورئ حالات داسې چلېږي، کارونه نشته دی. چې کوم شاه زلمي تابعېږي هغو ته چې ګورئ نو څه محسوسوئ؟ خفه کېږئ ورته؟ بالکل خفه کېږي، ولې نه خفه کېږي. خو دا ژوند تړلې مسلې دا راځي په انسان، پکار دی چې انسان که داسې زموږ شان بیماران وي هغوی ته مونږ دا ریکویسټ کوو چې هغه تاسو د حالاتو څخه خپل حالاتو څخه ژوند تېروئ. ستا په علاج به څونه خرچه راشي ستاسو د دواړو؟ دا راته ووایې، ډېر درانه پوښتنه مونږ اوس ګوري. زمونږ حالات بیمارۍ خو لکه غټه مسله ده او په پاکستان داسې بیماریانو کې نه ده کوي، هغه بهر ملکونه چې کم دي نو هغه ته ډېر دغه ورکوي که نه. نو پکار دی چې مونږ له د بهر ملکونو کې داسې څه علاج وشي، ټرانسلیټ ورته وایي، د بون میرو ټرانسلیټ ورته وایي، دغه دپاره مونږ ته څه وکړي راته. راته ووایي دلته خو هم ډېر غټ وګړي اوسېږي که نه؟ دلته لاندې مې MP دی که نه، لیاقت خان حلقې ده، نو اوس په هغو چې ستاسو په عدت راغلي دي چې داسې څه دغه نه شوي. تاسو له وټ ورکړی که نه په غټ مقدار سره تاسو MP کړ؟ خپل لکه مونږ سره خپل تعاون کړی دی، خو لکه زمونږ دا مسله چې کومه ده لکه عام ده، لکه د نخل پیندو سلسله ده که نه، نو اکثر هغه بیا باغ داسې د ویل ورتلو مونږ ته هم بیا دغه ځان نه لکه بد ښکاري چې باغ ورځو هغوی ته وایو چې هغه زمونږ داسې مسله، هغوی خپل سره مونږ څخه خپل اخلاص کوي. کانټیکټ نمبر شته؟ کانټیکټ نمبر راته وایه. 0344 94 13 340. یو ځل بیا ووایه. 0344 94 13 340. دا نمبر آن وي او دا ان وي. ستا نمبر مونږ کېښودو. قدرمنو کتونکو تاسو وکته د درد ما تاسو ته کېښودو په سکرین چې کم نمبر ښکاري چې دا د اسد بھائی دی، نو دو سره تاسو تعاون وکړئ. دو سره مالي تعاون پکار ځکه چې 15 لک روپۍ قرضداري دي او هره میاشت د دو 15,000 روپۍ لګي هره میاشت. نو زما چې څونه پښتانه مونږ ګوري تاسو خو همیش په شان ولاړې، نو نن به زما بیا یو مودبانه ګزارش وي ټولو درنو پښتنو ته چې د اسد او د اسب سره ودرېږئ چې ژوند یې ښایسته شي، ژوند یې رنګین شي. دې کویدن کړې ده خو د دې کور اوس هم په کور ناسته ده، 3 کاله وشو چې دا روغ اوس پې واده کړی دی، پوه شوې. او دا کوډ هم یو کلیوال راته وي چا وله دلته ورکړو، یا موسم لږ یخ شو دا وله چا ورکړو، دوی سم نشته دی، بس یو الله دی. نو چې څونه پښتانه مونږ ګوري د دې کیمرې په توسط سره ورته مونږ ګزارش وکړو چې دو سره تاسو ضرور ودرېږئ، ټیک شو. د دو اواز ما تاسو ته کېښودو، راځئ چې مونږ د دو سره ودرېږو. دا په مونږ باندې یو امتحان دی، یو ازمایش دی، په ټولو پښتنو یو ازمیښت دی. راځئ چې مونږ د اسد او د اسب سره ودرېږو چې دومره ښایسته ژوند ترلاسه کړي، کم چې زموږ بچي، کم چې زموږ ورېرونه، کم چې زموږ رشته دار دی، راځئ چې هغه ژوند دوم تېر کړي. خپل قربات او رحمان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.